السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما محترم و عزتمندو، انسان په ژوند کې دوه حالاتونه خامخا راځي، یو د غم او د پریشانۍ حالات او بل د خوشحالۍ او د راحت حالات. د یو مومن خاصیت دا دی چې هغه په دواړو حالاتو کې الله یادوي، ځکه چې عام ماحول کې مونږ ګورو هر طرف ته یو आवाज اوچتېږي، زه ډېر پریشان یم، زما ډېرې پریشانیانې دي، زما ستونزې ډېرې دي، حل به کوم ځای کې میلاو شي. که ستاسو په زړه کې پریشاني وي نو دا عمل خامخا وکئ، 11 ځله درود شریف ووایئ او بیا دا آیات 40 ځلې تلاوت کړئ. ودعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. بیا د الله جل جلاله نه دعا وغواړئ، ان شاء الله زړه ته به سکون پیدا شي، پریشانیانې او ستونزې به اسانې شي. دا آیات او دعا خاص ډول په دې وختونو کې لوستل ډېر غوره او ضروری دي، د رمضان په دې اخیری عشره کې، او بیا خاص کر د افطار او د تهجد پیشمنی په وخت کې. د هغه وختونه دي چې دعاګانې پکې ډېرې قبلیږي. زما محترمو عزتمندو، د الله جل جلاله د بللو دپاره نه کوم خاص جبه پکار ده او نه کوم خاص ځای، یوازې او رښتینی او صادق زړه پکار دی. کله چې بنده په اخلاص سره ووایي یا رب، نو اسمان دروازې خلاصیږي او کولاویږي. او د انسان ژوند د ستونزو، د پریشانیانو او د ازمیښتونو نه ډک دی. دا کوم نوې خبره نه ده. کله د رزق تنګي وي، خانداني بیماری وي، کله د کورنۍ دننه ژوند ستونزې وي، او کله داسې بېقراري وي چې هیڅ ښکاره سبب نه لري. په داسې نازک حالاتو کې یو مومن به چېرته لاړ شي؟ یو مومن د چا دروازه وټکوي؟ آیا هغه ملګري خواته لاړ شي؟ خو ملګری خو یوازې اوریدونکی وي، خو ستونزو حل کولو والا نه وي. آیا د مال او دولت طرف ته لاړ شي؟ مال او دولت د بیماری او مرګ نه وړاندې بې بسه دی. نن به موږ هغه لوی ذات په اړه خبره وکړو چې دروازې هیڅ کله د هغه نه بندېږي. هغه د الله جل جلاله ذات دی. قرآن کریم کې یو لوی اصل او ډېر قیمتي نسخه ښودلې ده. د سورې اعراف 55 نمبر آیات کې چې کوم ما ستاسو وړاندې تلاوت کړ، په دې کې الله جل جلاله فرمایي ودعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. د الله نه د یری او د امید سره هغه وبلئ، هغه نه غوښتنه وکئ، بېشکه د الله رحمت نیکانو بندګانو ته ډېر نږدې دی. دا آیات زموږ دپاره د رڼا ستوری دی. دا موږ ته ښیي چې یوازې دعا کول بس نه دی، بلکې دعا کولو یو خاص اندازه او کیفیت هم شته. راځئ دا آیات په 3 برخو کې زده کړو. اولنۍ برخه کې الله جل جلاله فرمایي د الله نه ویریږئ، بلنه کوئ په یری سره. نو دلته د یری مطلب څه دی؟ آیا دا یره د الله جل جلاله د عذاب نه یره ده؟ خو د دې نه هم زیاته دا ده د خپلو ګناهونو او د نیمګړتیاو یره. باید فکر وکړو، ما د الله جل جلاله حقونه نه دي پوره کړي، زما عبادتونه کمزوري دي، زما منځ کې خشوع حضور نشته. کله چې دعا کو نو باید دا احساس ولرو چې شاید زما دعا هم دغه کمزورو د وجې نه قبوله نشي، د هغه د رحمت سوری د مانه لرې شي. زه به چېرته لاړ شم؟ د هغه یره ده چې انسان کې عاجزي پیدا کوي. لکه یو ماشوم چې د خپل پلار نه څه وغواړي او هغه ته دا یره وي چې شاید پلار مې ناراضه نشي، او بیا هم د هغه نه څه غواړي او غوښتنه کوي، خو د امید سره. زموږ دعا باید داسې وي: ای الله، زه ستا نافرمانه بنده یم، زه د تا نه عذاب نه یریږم، خو بیا هم د ستا در ته راغلی یم. دویم، د الله جل جلاله د امید سره بلل پکار دي. یعنې موږ باید د الله د رحمت امید ولرو او دا یقین ولرو د الله رحمت دومره پراخه دی چې زما ټول ګناهونه پټولی شي او زما ټولې ستونزې حل کولی شي. خو الله جل جلاله نا امیدي نه خوښوي. په سوره یوسف کې الله جل جلاله فرمایي د الله رحمت یوازې کافران نا امیده کېږي. اسلام موږ ته دا دواړه شیان را زده کړي دي او ښودلي دي. که یوازې یره وي انسان مایوسه کېږي، او که یوازې امید وي انسان بیا بې پروا کېږي. مؤمن هغه دی چې د یری او د امید ترمنځ ژوند تیر کړي. لکه مرغۍ چې 2 وزرونه لري، یو وزر مات شي هغه نشي البته. دریم، د الله جل جلاله د رحمت محسنینو سره نږدې دی. نو سوال دا دی چې محسن څوک دی؟ احسان 2 درجې لري.
د الله سره احسان یعنی داسې عبادت کول دي چې تا ته الله ښکاري او که ته یې نه ویني نو یقین ولره چې الله ما ویني. دویم د مخلوق سره احسان، لکه له خلکو سره ښه چلن کول، د غریب سره مرسته کول، یتیم ته مینه ورکول، د مصیبت زدو خلکو سره تعاون کول. کله چې انسان محسن شي نو د الله رحمت ورسره ملګری شي. لکه سورې که تاسو پریشان یې یوازې دعا مه کوئ بلکې د احسان لاره غوره کړئ. د یو غریب سره مرسته وکړئ، یو یتیم په سر لاس کې دی، بیا وګورئ چې ستاسو دعا د قبلېدو دپاره د الله جل جلاله دروازې څنګه کولاویږي. ځینې وخت زمونږ ستونزې او پریشانانې دومره زیاتې شي چې موږ د الله سره اړیکې کمزوري کړي وي. که څوک د خپل کور ټولې دروازې وتړي نه هوا به د دننه کور ته راشي، همدقسې د الله دروازې موږ پرېښودې دي او د نورو خلکو دروازو پسې ګرځو، نو رحمت په موږ باندې څنګه د الله جل جلاله نازل شي. نن نه وروستو موږ دا عهد وکړو چې مونځ به په خپل وخت ادا کوو، دعا به اخلاص او یقین سره کوو، ګناهونه به ځان ساتو، خلکو سره به ښه چلن کوو او ښېګړې به ورسره کوو. بیا وګورئ چې الله څنګه ستاسو ژوند رڼا ورکوي او بدلون پکې راځي که نه راځي. الله دې موږ ته د مصیبتونو نه خلاص کړي. الله دې موږ کې خپله یره او امید پیدا کړي.